د اتیا کلو بوډا بابا او د شلو کلو تنکۍ ښایسته او په تعلیم برابره پیغله. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې هم پرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د شلو کلو تنکۍ پیغله او د اتیا کلو بوډا بابا په یو کلي کې ډېر غریب خلک اوسېدل چې اکثره غریبان خلک په دغه کلي کې زندګي کوله. خو د دې کلي تر ټولو مالدار سړی ملک و. هغه د اتیا کلونو عمر یې درلوده. په دې په تنکۍ پیغله باندې د دې بوډا بابا یو ورځ سترګې ولګېدې. دا جینۍ په تعلیم یا مکتب ته په درس ویلو ته تله، خو یو ورځ دې بوډا بابا د سترګو لاندې شوه چې دې ډېره خوښه شوه. بوډا بابا ملک چې د کلي کاري مشر دی، دغه جینۍ ته خوځګاري ولېږله. که څه هم د بوډا بابا مسیح کړوسي او ډېر داسې ګبهړ چلېدو، کورنۍ چلېده، خو ده غوښتل چې ځان ته د 20 کلو تنکۍ پیغله وکړي. هغه دغه بدقسمته جینۍ وه چې د ده په قسمت کې لیکل شوې وه. جینۍ پسې خوځګاري تر ډېر ټیمه پورې جرګې لاړې، خو بالاخره خبره دښمنۍ ته تلله. د جینۍ پلار ډېر غریب و او دښمني یې نه خوښېدله. نه غوښتل تر څو د خپل زندګۍ دغه روزمره خرابه کړي. دستي هغه هم ومنله او د 20 لکه روپو په بدل کې خپله لور بوډا بابا ته ورکړه. جینۍ هم په دغه خبره اورېدو سره ډېر خفه او خفګان یې څرګند کړ. خو بالاخره د تنکۍ پیغلې واده د سپین ږیري اتیا کلن بوډا بابا سره وشو. د ویډیو اصلي مطلب پورې باید واوسېږئ تر څو د ویډیو مطلب څخه ځان خبر کړئ. کله چې جینۍ واده وشو، د زندګۍ لومړۍ روزمره یې شروع شوه، یعنې د زندګۍ لومړی پړاو یې شروع شو. کله چې واده وشو، د خاوند یو ځای کولو سره چې کله خاوند سره یو ځای شوه، نو په لومړۍ شپه ورته خاوند پاتې راغی چې په دې کې جینۍ ډېره خفه او ډېر خفګان به یې ځان سره کوو. هر ټیم به یې سوچ کوو چې زما ژوند خپل پلار په پیسو سره خرڅ کړ. خو بالاخره جینۍ هېڅکله هم د دغه هوش حواس داسې نه و چې زه خاوند سره یم او که نه یم. یعنې دې هېڅ سوچ نه کوو چې ما واده کړی که نه دی کړی. هغه داسې چې بابا خاوند یې یعنې میړه چې و د اتیا کلو خوشي یا کوتک کار نه کوو. د ده سترګې شوقي وې، خو د کوتک څخه یې نه و خبر چې زما کوتک به کار کوي که نه به کوي. دغه واده د بابا پورې لاړ نه او نه د جینۍ پورې. د بابا زړه خوشحاله و او د جینۍ زړه خفه و. هېڅ ژوند خوند نه ورکوو. خو جینۍ هم د بل ځوان او داسې جهان هلک سره لاره ټینګه کړه چې هر ټیم په هغه ځوان ته ورته او بالاخره یې د هغه ځوان څخه یو بچی وشو. د ویډیو اصلي مطلب داسې دی چې هېڅکله هم تاسو خپل لور خور په پیسو بدل کړئ او داسې ژوند مه خرابوئ. هغه ټول ازار او ګناه چې د هغې جینۍ د لاسه کېږي، څه ګناه چې کوي هغه ستاسو په غاړه کې وي. دا ځکه چې دې سړي چې کله په 20 لکه روپۍ دغه لور ورکوله، خو پیسو ته یې وکتلې او د خپل لور ژوند ته یې ونه کتلې او نه یې زندګي ته وکتلې چې زما د لور سره به څه کېږي څه نه کېږي. زموږ د دې ویډیو اصلي مطلب بیا هم تاسو ته وایم چې داسې دی چې هېڅکله خپله خور لور په داسې پیسو مه خرڅوئ چې بیا یې ترې راګرځولی هم نه شئ او د جینۍ ژوند هم نه شئ جوړولی. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.